السلام علیکم زما د لالونو عزتمندو قدرمندو کتونکو لیدونکو کوشش مې دا دی چې زه په دې خپل چینل بلکې ستاسو په دې چینل باندې هغه ښاغلي هغه پیاوړي راولمه چې هغوی په خپل فن کې یو نوم پیدا کړی وي ګټلی وي. لږ تعارف په خپله وکړئ. مشتاق الرحمن دی. په ادبي دنیا کې د نیم ری شفق په نوم پیژندلی شم. جی زما د زیږون نیټه لومبنی جون 1946 دی. ښه جي. او زه دلته په یوه علمي کورنۍ کې د مولانا محمد عنایت الله صاحب په کور کې زیږېدلی وم. ښه جي. دی په خپله یو ادیب، خطیب، عالم او خدایي خدمتګار و. زمونږ د کورنۍ ټول مشران لوی عالمان، خطیبان، حافظان ماشاءالله. او زما خپل مشر رور اسرار د تورو په نوم چې پیژندلی شي د پښتو یو صاحب طرز لیکونکی او شاعر دی. د دې د اثر تر مخه زمام د وړوکوالي نه لکه شعر، ادب او علمي ادبي سرګرمو سره یو قسمه شفق صاحب لږ بخښنه غواړم تاسو د اسرار صاحب ذکر وکړو. جی. نو یو ابهام دی چې اول زما په ذهن کې هم او د ډیرو اوریدونکو کتونکو په ذهن کې ومي چې اسرار صاحب په مردان کې یو ځل ما سره هم دا واقعه شوې وه چې ما غوښتل چې د تیر هیر اوازونه کتاب ستاسو دغه ورور ته ورکړم او هغه ما چې چاله ورکړو نو هغه ستاسو د ورور په ځای بل اسرار ته ورکړی شوی دی. تاسو سره ما د ټلیفون د لارې رابطه وشوه نو تاسو ما ته یو شعر ووی د راهي صاحب چې یو اسرار د بل اسرار دی. لږ دغه وضاحت وکړئ چې تاسو راهي صاحب خپل شعر کې دا هغه د ډاکټر امین الحق په حواله یو نظم ویلی و. د هغې مقطع داسې وه چې راهي مونږ سو ملګرو د غزل ناوې سنگار کړه ماشاءالله اندیش دی که هما دی یو اسرار که بل اسرار دی. د یو اسرار نه مطلب داغه اسرار د تورو سید اسرار الرحمن اسرار د تورو او بل اسرار محمد اسرار چې د ډاکټر اسرار په نوم پیژندل. ښه جي. مراد دغه او په دې حواله ما یو مضمون هم لیکلی و. د دواړو تعارف مې په داسې طریقه کړی و چې اتفاق دا دی چې دی په عمرونو کې هم لږ بګ دي. په های سکول نمبر 1 مردان کې دواړه سبقیانو نهم کې و چې د دې لیکونه به په اخبارونو کې راتله غزلې او د هغې پیژندګلو به ګرانه وه چې دا ډاکټر هغه وخت کې خو ډاکټر نه و چې دا محمد اسرار دی که اسرار د تورو دی. بیا وروسته د دې خپله پیژندګلو داسې وشوه چې دی اسرار د تورو شو او هغه ډاکټر اسرار شو. ډېره مننه د وضاحت کولو. شفق صاحب تاسو د خپل ژوند قصه کوله لږ هغه په وړاندې بیایو چې تاسو سبق ووی. ما تعلیمي سفر داسې نیمګړې نیمه خوا دی. هغه داسې چې د 14 پاس کولو نه پس زه اډو دې ته بیا سم شوی نه یم چې نور پرمختګ وکړم. دغه عمره ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه مې عربۍ کې یو کورس کړی و او د ملازمت او د روزګار مسلې په مخ اغشتی وم د کورني ماحول په وجه د غریبۍ په وجه چې چېرته مې سر ولګېدی. نو زه اول فرنټیر کور کې د کلرک په حیثیت برتي شوم. نو ما په ګلګت کې نادرن سکاوټس کې 15 میاشتې ملازمت کړی و. بیا دې کې زما د 14 د امتحان نتیجه راله نو بیا هلته پاتې کېدل ما ته هسې بې ځایه ښکارېدل. نو رالمه خو بیا هم څه ورځې په دې تخبې ټیکسټایل مل کې د ټایم کیپر په حیثیت هم ما یو 2 میاشتې کار کړی و. دویم دا چې هغې کې هم د خندا خبره دا ده چې دا زما یو ملګری دی الله پاک دې ښه ساتي محب الله شوقه دې د ما نه کشر دی خو په هغه ورځو کې دی کراچۍ ته تللی و. نو ما ته خط راولېږه چې ما اورېدلي دي چې ته په روزګار شوې تنخوا څونه ده. نو ما ورته ویم مې خفه کېږه ما مې تنخوا له خیره ښه ده 6 شلې په خولې یادېږي. محب الله شوق هم د تورو دی
او جی نن سبا بیمار دی او جی فالج والے دی بالکل او د کتونکو ته او د اوریدونکو ته به خواست وکړو چې محب الله شوق صاحب ډېر خدمات دي خصوصا دای د صحت لپاره دعا وکړو د هغې د صحت په ریډیو کې ډېر زیات خدمات په ریډیو کې هم خدمات دي او دغه ملازمت په ټلویزیون کې کړی ټلویزیون کې کړی دی خو ریډیو کې ټول عمر کمپیرینګ کړی دی بلکې اکثر به ما ته خلکو وي چې دا ستا په شان خبرې کوي دا څوک دی او هغه ته به خلکو وي چې دا ستا په شان خبرې کوي دا څوک دی کشر دی او زه چې د ریډیو نه لاړم دلته لکه پنډۍ اسلام آباد ته ښه جي نوم زما په ځای لکه ما حمدالله جان بسمل ته د نوم پیش کړی و ښه جي چې دی به ستا په کار راځي ماشاءالله نو عمرالدین ناصر صاحب سره ها ها او حمدالله جان بسمل صاحب سره دي ډېر ښه هغه د سکرپټ لیکلو کې بېشکه تاسو سبق چې ورسېدو سر ته نو بیا زه تاسو ته ما عرض وکړو چې دا ټیکسټایل مل نه صوبایي انفارمیشن محکمې ته رالم د اطلاعاتو محکمې ته ښه جي نو په دغه وخت کې لکه تاسو ته ما لکه عرض کوم چې اقتدار علي مظهر ډایرکټر او اسسټنټ ډایرکټر میر عبدالصمد ښه جي نو دا د خوشحال اقبال او د رحمان شاعر انسانیت مصنف و او اتفاق دا دی چې زه ډایرکټر اول د لولېږلم چې دا یو نوی هلک راغلی دی د نه انټرویو واخله ټسټ یې واخله زه چې بورډ ته مې وکتل میر عبدالصمد چې ورنه ته سلام مې وکړو نو مې جي ټسټ او انټرویو خو په خپل ځای په دې خوشحاله شوم چې د خوشحال او اقبال مصنف سره مې ملاقات وشو ښه جي نو هغه ټسټ انټرویو هم ډېر عجیبه دي داسې اډو چته شوي دي هغه داسې چې هغه په دې پوه شو چې ما تعارف وکړو زه میمر شفق یم نو هغه وایي چې ښه ویړکیه تا خو زه پېژنم ستا لیکونه راځي په اخبارونو کې او یې ما سنسر کړي دي هغه وخت کې به چې د یحیی خان مارشل الله وه جنرال یحیی خان نو چې په اخبار کې به څه چاپ کېدل دا به اول د انفارمیشن د نظر نه تېرېدل چې دوی به لکه منظوري ورکړه نو هله به هغه چاپ کېدل هغه وخت کې خو زه هلک وم خو میر صاحب ما ته وایي چې ویړکیه ستا ځینې لیکونه او شعرونه ما سنسر کړي دي نو ما وخندل نو بیا یې ما له 2 پاڼې راکړې سپینې چې په دې یو په خپله خوښه اردو کې مضمون ولیکه او په دې بله په خپله خوښه په پښتو کې مضمون ولیکه لکه ټاپک هم رانه کوي خپله ټاپک هم خوښ کړه نو ما اردو کې مو لیکه او پښتو کې مو لیکه نو هغه زما خط ډېر زیات خوښ شو او چې هغه اردو یې ولوسته نو هلته د مشرق اخبار یو پخوانی صحافي ناست و نو هغه وایي چې دا ته وګوره نو چا وکتل نو بیا ما ته کتل ته د کوم ځای مې جي زه د تورو یم نو بیا میر صاحب ته وایي چې د تورو دی نو وایي ګوره دا هغه اثر دی د تورو ځکه چې تورو پخوا دور کې د علم دویم بخارا یادېده دا که د علم او ادب مرکز پاتې شوی نه یې په دغه سترګه لکه نو زه لکه واخیستی شوم نو په دې اطلاعاتو محکمه کې یقینا چې زما ټرانسلیټر وم د اردو نه د انګریزۍ نه اردو هینډ آوټس به ما ترجمه کول او سیکلوسټایل کول خو لیکن دې سره زما نور هم ذمهواری وې لکه د اخبارونو سکروټني کره کتنه کول دا هم زما یو ډیوټي وه بیا چې د 1902 کې د نیشنل هوایي پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام شریک حکومت جوړ شو نو په دې کې په خصوصي توګه د ارباب سکندر خان خلیل گورنر او امیر زاده خان ایډوکیټ او افضل خان لالا د دې په وجه باندې په اطلاعاتو په محکمه کې د پښتو یو خپرونه شروع شوه ځینې میسیجونه ځینې تقریرونه ځینې پیغامونه به په پښتو کې لیکلی شو ماشاءالله دا پښتو کې به چې لیکلی شو نو د دې کې به هم ډېر زیات لاس زما و ډایرکټر به هم په ما اعتماد و اسسټنټ ډایرکټر به هم ما ته وایي که انفارمیشن افسر به خاص طور یوسف خان اورکزي برادر وي دا د خدای د لارې کار دی په خپله یې وکړه نو هغه به ما نو دې سره زما تجربه نور سیوا کېده د صحافت په حواله
د لیکلو په حواله د سکرپټ لیکلو. نو په دې دوران کې ما ریډیو سره داسې رابطه وساتله چې د حمدالله جان بسمل یو پروګرام و، معلوماتي پروګرام و، نننې سحر. هغې کې به چې په څه څیز باندې تا لکه لیک کوو، که هغه به د صحت په حواله و، که هغه به د نباتاتو په حواله و، پیاز، ټماټر، کیکر، نو دا به انفارمیټیو او معلوماتي یو تحقیق به و. نه به موږ اورو. د دې کې د ما هغه تجربه سیوا کېده او ما ته لوی انعام چې زما په ژوند کې هغه نه هېرېدونکې واقعه ده، نو هغه دا ده چې کله په پېښور کې ټلویزیون سټیشن قایم شو، څانګه وپرانستی شوه، نو دغه ورځو کې په اخبارونو کې راتله چې فلانې اسسټنټ پروډیوسر واغشتی شو، فلانې انجینیر واغستی شو. نو زه په اړه کې خفه شوم چې درخواست خو ما هم لېږلی دی، مو چا تپوس هم ونه کړو چې 3 ورځې پاتې شوې افتتاح ته. نو د ریډیو نه راپسې چې بھائی تا پسې بلا خلک ګرځي او پته دې نه لګي، ته ورشه فوراً. چې زه ټي وي ته لاړم، نو هغه نیوز ډایرکټر خالد محمود رباني نوم یې و، د لاهور نه راغلی و او ښه تکړه صحافي و. هغه چې زما شکل ولیده، چونکې فوټو خو و په هغه درخواست سره، آئیے مشتاق صاحب. بیا هغه رانه تپوس کوي چې نو مې زه په دې انتظار وم چې ما پسې به د انټرویو یا د ټیسټ بلنه راشي، کال به راشي. وی نه، موږ ته اغوستی. څنګه اغوستی؟ نو وایي چې تو ګوره دا فایل، نو هغې کې د یونیورسټۍ پروفیسرانو درخواستونه ورکړي وو. وی دا پېژنې مې ودې که خو دا ځنې داسې دي چې زما د استادانو نه هم لکه لوی دي. وی هغې نه دي اغوستی، ته هم اغوستی ځکه چې ستا لاس چلېدلی دی او دلته کې هم نوی سړی نه شو اغوستی، سبا بل ورځ له افتتاح کېږي. نو ما یو کال پاکستان ټلویزیون کې هم د ټرانسلیټر په حیثیت وخت تېر کړی و. دې کې بیا د ریډیو پاکستان کې ضرورت پېښ شو د پښتو خبرونو څانګه کې د ټرانسلیټر. دا تجربه وه. د دې په بنیاد امتحان هم وشو، بیا په پنډۍ کې انټرویو شوه او د ما خیال دی چې دا 10 دسمبر 1975 کې 15 لکه 1975 نو زه ټرانسلیټر په حیثیت برتی شوم. مشتاق صاحب، تاسو ډېر زیات خدمات دي، راځو ستاسو شاعرۍ طرف ته به هم راځو. ستاسو شفق صاحب، ستاسو تخلص صاحب، تاسو د یو ادبي او علمي کورنۍ سره تعلق لري. خبرونه به ما ستاسو په خپله اورېدل، چونکې زه په خپله ریډیو کې مانو ما به چې کله دا خبرونه به مونږ ورکول، نو د میمري شفق نه خبرونه واورئ. مشتاق نه خبرونه واورئ. نه، مشتاق نه، ساري بخښنه غواړم، مشتاق نه خبرونه واورئ. نو ما یو ځل دغه ته وی چې یاره دا مشتاق چې دی، دا مشتاق صاحب تپوس مې وکړو، غالبا د بسمل صاحب نوم یا د چا نه مې تپوس وکړو، ما ته وی دا میمري شفق صاحب دی، موږ خو تاسو په دغه نوم پېژندئ. نو دا خبرونه به تاسو کله کله وي، نو دا به ضرورت را پېښ شو که څنګه؟ نو اول خو ستاسو خبره صحیح ده، لکه نیوزیډر په چوټۍ تللی دی یا بیمار دی، نو دا به زنګ فرض و چې هنګ به وی، خو بیا دا زنګ ډیوټۍ کې شامل هم شوه. او زه په دې فخر کوم چې پښتو څانګه کې دغه وخت 2 نیوز ریډرانو، یو گوهر صاحب، گوهر رحمان گوهر بالکل، او یو انور علي صاحبزاده محمد امین زمانه پس راغلی دی. بیسیکلی دا نیوز ریډرانو، موږ ټرانسلیټرانو. خو په ټرانسلیټرانو کې بهرمن بهر صاحب، مختار خلیل، جعفر صاحب د الله وبخي، دا لکه ښه ریډرانو. زه خپل ځان خو سمې نه ګڼم، خو څو ورځې پس چې لکه ما خبرونه شروع کړه، کوشش خو مې خپل دا و چې زه د جمله صحیح ووایم، د وخت مطابق ووایم، لفظ د صحیح، دا خو د ما خپل یو دغه خو
چېرته زه یو پیرا سوات کې او سوات کې بیا چېرته لرې یو علاقې ته تللی وم ښه چې کوم ملګري سره دیره وم او هغه به پټ غوندې تعارف وکړو چې دا مشتاق دی هغه د ریډیو نه چې خبرونه وایي مشران خلک به راته ورغاړه ښه خدای شته زما وروستو ویرېدم بیا د هغې نه پس به چې ما خبرونه وې نو ما به بالکل دا محسوسوله چې دا ټول خلک اوري نو ما به هغه خپله خود احتسابي کوله د اواز او د جملې د لفظونو د پیوستون د سمون دا ټول د دې لحاظ به مې کوو نو زه په دې فخر کوم او بلکې ما ته دا اعزاز حاصل دی چې که تاسو خیال کړي د ټلویزیون به کال په کال داسې دستورې کولې چې فنکارانو له به ایوارډونه ورکړي بالکل ریډیو کې دا کیسه نه وه دا نه وه نه په 1998 کې چې کله سید انور محمود ډایرکټر جنرال و نو دا یو تاریخي واقعه زه ګڼم چې هغه یو تقریب کړی و په لیاقت باغ کې او هغه نیغ په نیغه نشر شوی و او په هغې کې د پاکستان د سر فنکاران صداکاران موجود وو نو په هغه موقع باندې مالم د بهترین نیوز ترانسلیټر او نیوز ریډر ایوارډ درکړی پی بی سی ایکسیلنس ایوارډ دا زما په خیال د دې نه مخکې چا له نو ورکړی شوی شفق صاحب تاسو په دې خپلو خبرو کې د ګوهر صاحب او د جعفر صاحب خبرو کا دا دواړه بیا بهر تلي بي بي سي ته یو بي بي سي ته په ډومبي ځل جعفر صاحب تللی هغه منبوخ دا د غلام قادر صاحب ورو او غلام قادر هغه شخصیت دی چې د پخوانۍ عباسین مجلې ایډیټر و او د دې تعلق د کوم دي سره دا چارسدې سره و چارسدې وفات شوي دي یوسف دا ګوهر صاحب د هغه نه پس د ریډیو نه راغی ټلویزیون ته د نیوز پروډیوسر په حیثیت جی نو د نیوز پروډیوسر کې و دی په پېښور ټلویزیون کې چې دی بیا بي بي سي ته لاړه چې د هغه کله ټرم پوره شو موده پوره شوه د جعفر نو بیا دی لاړه دا ګوهر صاحب د کوم ځای دا د جنډو بوکو خانان دي صوابه جنډو او دی د ګوهر صاحب خصوصیت دا دی چې و خو دی نیوز ریډر لیکن دی یو ادبي شخصیت هم دی ډېر ښه شاعري یې کړې ده د هغې نه پرته نثرنګار هم دی بل د ژبپوهنې هغه زده کړه کړې ده نو دی د یو ټکي تل ته کوزیږي نو دی د زما د رایې مطابق د ټرانسلیټرانو نه بهترین ټرانسلیټر هم اگر چې د ټرانسلیشن نه کوو دی ژوندي دي جی او ژوندي دي او تاسو په ریډیو به ډېر مشهور غزل یې د اورېدلي لکه یو د احمد خان سندرغاړي په آواز ده ستا خندنې سترګې په جړا چړې او مړاوي دي په سترګو کې د مینې دا ډیوي مشهور دا د ګوهر صاحب د کشور سلطان په آواز یو غزل و زه د اشنا سترګو بلا وخوړم چاته فریاد وکم چې چا وخوړم خدا د ګوهر صاحب دې سره به زمونږ څنګه ملاقات وشي نو ما ته خو اوس د هغې اته پته پوره نه ده معلومه خو اورېدلي مې دا دي چې دوی اوس اکوړي کې چېرته ځای جوړ کړی ما ته انور علي صاحب هم ویلي وو چې د دې ځینې تللي دي الله دې وکړي چې دا ډېر لوی خدمات دي د دې خلکو بهرمن بهر صاحب ژوندی دی له خیره د اسلام آباد براکو کې اوسېږي او موږ دا مو وایو تاسو ته چې کله دا پی ټي وي نیشنل شروع شو دا اسلام آباد کې و نن د پښتو څانګې نه ټول ملګري تلي وو نو زه د نیوز سپروایزر وم هلته د ایونینګ شفټ دلته دا خصوصیت هم دی چې پنجابي سیندي وغیره کې یو سپروایزر و پښتو کې د مارننګ عبدالرحمن بیتاب صاحب و او په ایونینګ کې زه وم د بهرمن صاحب دا نامه خپله ده بهرمن بهر او دوی د کوم ځای دي دوی د دلدار ګړی دلدار ګړی انشاءالله یې سره به مرکې کوو دلدار ګړی سره کلی دی بل چې درګۍ خو دوی په اسلام آباد کې وي که نه اسلام آباد رازو جي شفق صاحب ستاسو شعر د دې هم پخوا
ډېر ښه لیکونکی و، ښه جي تکلونه او دا مضامین به لیکل. ښه جي خو چې کله سروس ته راغی د ریډیو چېرته خال خال او په کراچۍ کې به ما ته وی چې د یو اخبار و چې هغې کې به فلمي صفحه کې لکه ما کالمونه لیکل. ښه جي ها شفق صاحب خبرې ډېرې دي خو بس راځو ستاسو شعر و شاعرۍ پلو. تاسو وختي ډېر وضاحت سره د خپل مشر ورور اسرار صاحب ذکر وکړو. د شاعرۍ د اثر مو د دې نه اخیستی دی؟ نو ښکاره خبره ده که فرض که زه په دې کورنۍ کې نه وې نو کیدای شي چې زه په دغه نه پوهېدی. کتابونه مو چاپ دي؟ کتابونه چاپ شوي د شعر خو نه دی چاپه، خو د دې لږ غونته تفصیل زه دا ویل غواړم چې زه شپږم جومات کې وم نو د ډېر مشهور ادیب خان میر هلالي یو رساله به وته افتوار جمهوریت هغې کې یو صفحه وه د ماشومانو مجلس، نو ما د هغې نه سټارټینګ کړی و، شروع کړی وه د مضامینو لیکلو. بیا زه لسم کې وم چې زما ډومبۍ افسانه عباسین رساله کې چاپ شوه. عباسین سرکاري رساله وه خو دا په هغه وخت کې د نورو ادبي رسالو برابر ښه لکه منل شوې مجله وه، ځکه چې په هغې کې به د ډېرو لویو لویو ادیبانو لکه حمزه شینواري، غني خان، حافظ محمد ادریس، زمونږ د کلي رشید باچا د دې مضامین او لیکونه به پکې چاپ کېدل. په هغې کې د میمرې شفق افسانه هم چاپ شوې وه او 10 روپۍ معاوضه راله رالېږلې وه. دا د 1962 خبره ده. دا میمرې شفق ولې؟ میمرې شفق داسې چې زه په د وړوکوالي نه واخلې تر د کالج د 12م جماعته پورې طبیعت کې به دا شرمیلا پن چې ورته وایي که نه احساس کمتري هم ورته ویلی شي، حالانکه په ما د چا زور یا جبر نه و، خو بس طبیعت مې داسې و چې لکه مزاجن وي پیدایشي طور داسې. نو دا میمرې شفق مې د دې لپاره استعمال کو چې څوک به نه پېژني. لکه زما ډومبۍ غزل چې لسم کې وم انجام اخبار کې چاپ شوی او قلندر مومند د هغې ایډیټر و، اجمل خټک بانګې حرم کې. نو د غړومبي غزل مطلب ته نه دی یاده؟ ولې نه ده یاده؟ نو که لږه ووایي. د هغې شعرونه داسې وو چې ساده شعرونه وو. د پاکې مینې مې انشا کوله. د پاکې مینې مې انشا کوله. ښه جي د پاکې مینې مې انشا کوله. ستانه مې تمه د وفا کوله. واه ډېر ښه. او ما لیونۍ مینه کوله اشنا، تا به په ما پورې خندا کوله. ډېر ښه ډېر ښه. او دې کې یو شعر و چې لکه سپن به زړه لوګی کم درته، لکه سپن به زړه لوګی کم درته، مجمر د مینې تقاضا کوله. واه ډېر ښه. دا شعرونه چاپ شوي او تاسو لکه میمرې شفق نو بیا داسې وخت تیریږي د اطلاعاتو محکمه کې ایوب صابر صاحب د خدای وبخي د بانګې حرم ایډیټر او لوی ادیب صحافي نقاد هغه راغلی و تقي هاشمي له ملاقات لا دوستو. تقي هاشمي انفارمیشن افسر و خو زه چې لکه اوس زما 2-3 میاشتې شوي دي خو ما ته بیا داسې ډېره توجه نه کوله. بیا زه هم چپ شوم، مې د به خپل خوی دغه شان هغه چې خبرې کوي دی کې ایوب صابر صاحب ما نه تپوس کوي شفقه ته څنګه یې؟ دی کې هغه راولوی د تقي هاشمي وی یاله نا ورته وایي چې دا میمرې شفق دی که نه؟ نا بیا وایي چې هله. نو بیا ورته صابر صاحب وایي چې دا د ده نوم مشتاق الرحمن دی، خو موږ مشتاق الرحمن نه پیژنو، موږ میمرې شفق پیژنو. بیا وایي چې هله. دا ورته وایي چې ولې؟ وایي چې زما 1 غنټه وشوه، د سره مې ډېر ضروري کار دی، خو دی په خپل کار کې داسې ډوب دی چې زه داسې هم نشم ویلی چې او ځکه چې بدتمیزي ده بې ادبي ده. ما ته خو دا پته نه وه، دا خو نو مې جي تاسو انفارمیشن افسر یې او زه یو ټرانسلیټر. نه 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 وایي دغه خبره نه ده. بیا هغه ته وایي چې د ده دا ټرانسلیشن هم چې زه ګورم
څه بل شان غونډه کې دی بیا مې چې دا به تجربه یې نه و مې چې تجربه کوم دی کې مې ما ویله اوس دونه ورځې وشوې که نه بیا به هغه تک یاشمي الله دې وبخي امین چې ډیوټۍ له برای بس زه به د مټ نه ونیولم ما د لاس نه ویته راپاسه کار به کېږي خپلې کمرې ته به بوتم چای به یې راوغوښتې خپل نوې غزل یا نظم به وناوې ما ته اورو ناسې د میمرې شفق دغه دا و چې زما پته ونه لګي خو هغه داسې و چې خپل نوم دی شفق صاحب دا راته وایي چې ستاسو کلامونه غواړم چې ستاسو د خولې واورم په ریډیو کې څو کلامونه ریکارډ شوي په ریډیو کې په لومبي ځل په 1904 کې چې امین الله داوزي پروډیوسر و او رفیق شینواري غالبا دغه د موسیقۍ تړون کړی دی او 2 غزلې د نویتا خان په आवाज باندې نشر شوی وي سرنامې یو غزل دی ملګرو نن چې مې جانان خفه دی را تخکاریږي ټول جهان خفه دی राता खारी की
ټول جهان خفا دی راته ښکارېږي ټول جهان خفا دی راته ښکارېږي ټول جهان خفا دی. او یو بل غزلو چې په نیمه شپه د چا یادونه راغلل ډیوې بلومه د بڼو په څوکو دام د نویتا خان په دام د نویتا خان په آواز دی. دې کې یو شعر و چې یم د سرو ګلو د چمن په هوس زم د تیرو تیرو وزغو په څوکو او ناسته کوي زما د خیال کونترې تل د عظمت د منارو په څوکو. نو حاجی اسلم صاحب د لطیفې خبره دا هم ده چې دا محبوب صاحب پیژني زنګ یو د سکول کالج ملګری حضرت کریم هغه په وړوکوالي دا کونترې ساتلې. نو یو ورځ اوس ټانګه کې سور را روان یم هغه را پسې پسې کل نو هغه ماته وایي چې یو غزل مې په ریډیو واورېده او وی چې دا د میمرې شفق دی. وی په دې خو خوشحاله شوم چې زما د ملګري غزل دی خو دا یو شعر چې دی زما د خیال کونترې ناسته کوي تل د عظمت د منارو په څوکو. وی دا تا نه سرزد شوی دی ته داسې شعر نه شوی دی. نو مې څنګه وی کبوترباز زیمه ما کونترې ساتلې دي زه د کونترو په فطرت او په خوی بوی خبرې تا ته څه پته ده. د دغه نه علاوه نور کوم کلامونه ریکارډ شوي دي بیا د عنایت الله ضیا چې کله پروډیوسر و دی که تاسو ته دیم د ټرانسلیټر په حیثیت راغلی پښتو بیا وروسته دې پروګرام ته راغی نو دی چې پېښور کې نو یو غزل د انور خیال په آواز نشر شوی ته د ځوانۍ په خادو خات شي اشنا د جون په سیمه کې آباد شي اشنا. انور خیال ویلی دی. دا انور خیال ویلی بې شکه. او بل ګلزار ویلی و دا څه نوم دی ګلریز تبسم ګلریز تبسم ښه ډېر زبردست او د ښه خاندان د صحبت استاد وراره دی. نو ده چې کوم غزل ویلی و چې اما نو سیریږي باز مې د فکر په اسمان الوزي سیاد ستا په لومه دام کې څه دي. نو دا خو به انشاءالله زه وایم چې د اورېدونکو کتونکو ته زمزمه کو نو خوند به هم ترې واخلم هم تاسو ته خوندونه واخلو. شفق صاحب ډېرې خبرې وشوې ستاسو د شعر و شاعرۍ په هکله مو شوې او دغه یو پوښتنه لرمه چې ستاسو کتابونه چاپ شته نامې څه دي؟ زما اولني خو دوه کتابګي وو لکه کتابچې ورته ویلی شي. یو رپورتاژ و د رښتین خبرې دا په 1988 کې چاپ شوی خو زه د دې ذکر ځکه کوم چې دا په ادبي حلقو کې ښه ستایل شوی و زما ډېره زیاته ډاډګیرنه شوی و په دې باندې. بیا اجمل خټک چې کله په افغانستان راغی د اوږدې جلاوطنۍ نه پس نو حفظ مجید الله خلیل او حفظ الحق صاحب دی په ټلویزیون کې د هغه دپاره یو پروګرام جوړ کړی په خوشحال خټک هغه یو خطبه ویلې وه اردو کې. داسې ناست وم هغې نه مې نوټس اخیستي وو نو بیا خوشحاله او عالمي ادب یو رپورتاج زما چاپ شوی و. نو دا لکه 89 دغه و. بیا قلندر مومن فن او شخصیت
دا یو تحقیقي څیز و. دا هم ستاسو کتاب دی؟ دا قلندر مومن موږ د پښتو ادبي سوسایټۍ د سیوري لاندې میلمه کړی و. د هغه په اعزاز کې یو دستوره مونږ کړې وه. په هغې کې چې کومې مقالې اورولې شوې وې څه هغه څه ما نورې ورسره کړې او څه خپل. نو د هغې نه یو کتاب جوړ شو، قلندر مومن فن او شخصیت. عباسین آرټس کونسل په دې باندې دویم ایوارډ لکه سلور میډل راکړی و. ماشاءالله. دغه دوران کې بیا ما یو بل کتاب د ریډیو د یو افسر په فرمایش لیکلی و، پښتو اردو بول چال. د هغې هم ډېر زیاته پذیرایي شوې وه. ښه جي تاسو د کتابونو نامې اخیستې؟ په 1999 کې زما اردو کې یو کتاب چاپ شو، شفق رنګ. شفق رنګ. ښه. په دې کې مضامین دي، څه حاکم دي، خو خصوصا دا د پښتو ادب په حواله دي، لکه څه شخصیات او څه د پښتو ادب رپورتاجونه هم دي پکې. نو دا لکه پښتو اردو دانو سره او د نورو ژبو خلکو سره لکه متعارف کولو یوه هڅه وه. دغه کتاب هم لکه د زمونږ د صوبې د کالجونو های سکولونو لپاره منظور شوی و. ماشاءالله. ښه. په 2000 کې کال 2000 کې زما د افسانو یو مجموعه چاپ شوې وه، سپوږمۍ. دا 12 افسانې وې او دې چاچا کریم بخش ایوارډ اخیستی و د ښه نثر په حواله باندې. ښه. ماشاءالله. بل د اکادمي ادبیات اسلام آباد دپاره یو کتاب ما د اردو نه ترجمه کړی و، علامه اقبال شخصیت او فن. دا ډېر اهم کتاب دی. اوس لکه زما د شاعرۍ کتاب خو نه دی چاپ، بلکې د نثري لیکونو هم نه دی چاپ، داسې به ووایم. خو زما یو ملګری دی عبدالحمید زاهد، هغه دا کوشش کړی دی چې په خپل مخ سره یو کتاب چاپ کړ، د شفق رنګونه. د شفق رنګونه 3 حصې دي. په دې کې ړومبی حصه کې د خپل عصر 500 شاعران و ادیبانو د ممر شفق پاک له خپل تاثرات لیکلي دي. په هغې کې اجمل خټک، همیش خلیل، میاں عنوان الدین کاکا خیل، مجید الله خلیل، دا قسمه اسلام ارمانی. تاسو وخت راکو او د ژوند دغه تاسو دونه کړاو نه جي زمونږ کړاو خو څه خبره نه ده. د ژوند دغه قصه مو دی کتونکو سره دی، لیدونکو سره دی، اوریدونکو سره شریکه که انشاءالله چې دا ملګري به ټول خوشحاله وي او ستاسو د دې خبرو نه به خوندونه اخلي. په الله ګران شي جي. یو جهان مننه په آخر کې یو خواست ټولو ملګرو ته وغه دا چې یو خو دغه چینل چې دی لالونه اسلم په نوم دا ارومرو سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا ستاسو دا د پښتنو چینل دی. اوس پورې ما په دې باندې د بلې ژبې کومه ویډیو ورنه کړه. دویم عرض مې دا دی چې زما د ویډیوګانې چې تاسو ته بیا د ښودلو دپاره جوړوي، نو هغه حکیم الله ملګری چې په بلور پلازا بیسمنټ کې د هغه 40 نمبر دکان دی، په صدر صاحب مشهور دی. نو که تاسو سره هر قسمه آډیو ویډیو کیسټ وي نو بېشکه دغلته یې راوړئ، هغه به تاسو ته دا کمپیوټر ته اړوي او په سی ډي کې او په ډي وي ډي کې به درکوي. ډېر د اعتماد زه یو د اعتماد انسان دی. نو دې دعا سره چې الله مو ښاد آباد خوشحاله او بریالي لره، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.